ولسی ملي یعنی نیشنل ژبه. لومړی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ولسی ملي او نیشنل ژبې ته ځانګړی ارزښت ورکول کیږي. دویم، کله چې موږ پښتانه په خپله د خپلې ولسی ملي او کاري یا رسمي ژبې پښتو درنښت وکړو، نور به هم درناوی وکړي. دریم، د هر هیواد او ولس یا ملت د یووالي او پر ځان د باور لپاره د ولسی یا ملي ژبې شتوالی اړینه بولي یا لازمي امر دی. څلورم، ژبه د یو ولس یا ملت پیژندنه او د هغه ژباړنه یا ترجمانه وي. پنځم، په نړۍ کې به نږدې داسې هیوادونه نه وي یا به ډیر لږ وي چې خپلې ولسی یا ملي ژبې ته لومړیتوب او پاملرنه ونه کړي. شپږم، په نړۍ کې چې څومره لوی لارښودان یا لیډران تیر شوي دي، هغوی ټولو له خپلې ولسی ملي ژبې سره خورا ډیره مینه لرله. اووم، څو کاله مخکې چې د چین لومړي وزیر ته په انګریزي کې د وینا یا تقریر کولو وویل شول، نو هغه ځواب ورکړ، یاد لرئ چین بې ژبې نه دی. نو ای پښتنو، تاسو ولې په شته ژبه کې بې ژبې یئ؟